نن زموږ او ستاسو دې ملکونو باندې یو مشکل را روان دی. که د شرق طرف ته ګورې، که د غرب طرف ته ګورې، که د جنوب طرف ته ګورې، که د شمال طرف ته ګورې، پر ټولو قومونو باندې یک رنګه وبا را روانه ده او په ټوله دنیا کې یو غلغله روانه ده، په ټوله دنیا کې یو وارخطایي روانه ده او ټوله انسانیت په یوه ویلا کې اخته دی چې وبا راله، مرض رالی او مرګ رالی او دغه رقم تباهي او هلاکت رالی. اوس دې وبا ته چې کله ګورو چې زموږ حاکمان د دې وبا متعلق کومې تذکرې او مذاکرې کوي، نو د هغې غریبانو ټوله سوچ او فکر پر احتیاطي تدابیرو دی. د هغې د خولې سه یو ورځ دې قوم ته دا نه راوځي چې دا قوم د خپل رب ته متوجه سي او توبه دې وکاږي. چې کومې خبري رسنۍ د دې معلومات کوي او د دې کومې مذاکرې او بیانونه کوي، نه د هغې خبري رسنیو مذاکرو کې د الله تعالی طرف ته توجه معلومیږي چې د کومو تنظیمو مشران د دې وبا متعلق کومې اعلامیې خپروي او کومې ویناګانې کوي او چې طبیبان دي او ساینس پوهان دي او چې ټوله دنیا په کومو حالاتو کې په دې حالاتو کې کومې ویناګانې کوي، نو د هغې غریبانو هغه کومې ویناګانې چې واورئ د هغې کې دا خبره ډېره کمه معلومیږي چې تاسو خپل رب ته متوجه سئ، تاسو د رب سره د دې حل وغواړئ، تاسو د خپل رب سره رابطه وکئ او تاسو د دې حل په لمانځو په صلات حاجت په دعا باندې وغواړئ. نو دا ډېر شاذ و نادر او ډېر قلیل په دې مذاکرو کې راځي. نو د انسان په زړه کې یو وهم پیدا سي چې شاید خدا نخواسته چې کومه پریشانی پر دې قومونو راغلې ده، هسې نه چې دا د الله تعالی عذاب وي. نه د کشر په سوچ کې د الله طرف ته توجه راځي، نه د مشر په سوچ کې راځي، نه د نارینه په سوچ کې راځي، نه د زنانې په سوچ کې راځي، نه د حاکم په سوچ کې راځي، نه د رعیت په سوچ کې راځي. بس ټوله دنیا دې ته متوجه ده د کوره مراوزه او ټوله دنیا دې ته متوجه ده ښار بند کا او ټوله دنیا دې ته متوجه ده چې انسانان یو ځای مه سره پرېږده. بس دغه حل دی، دغه فکر دی، دغه سوچ دی، دغه د وینا خلاصه او تقاضا ده. نو ما درته ویل پر دې حالاتو چې سړی نظر وکړي د سړي زړه کې یو وهم و ترس پیدا سي چې خدا نخواسته چې دې مشکلاتو کې د بندګانو توجه د الله طرف ته نسته، نو داسې نه چې دا پر دې قوم باندې الله تعالی د طرفه غضب او قهر او عذاب مسلط کیږي. ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی چې کله د یو قوم عمل د الله تعالی د رضا خلاف سي، بیا د هغې بدعملیو په شکل باندې الله تعالی ظاهري نتیجه پر دوی په دنیا کې ښکاره کوي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو حدیث را نقل کوي او غالبا زموږ محدثینو کې ابن ماجه شریف هم دا حدیث را نقل کړی دی. هغې وایي چې کله چند خبرې په یو قوم کې پیدا سي، هغې به د مځکې پر مخ باندې د هغې نتیجه دستي ویني. د ټولو څه مخکینی خبره دا ده چې کله یو قوم کې فحاشي او بېحیایي زیاته سي، د هغې قوم نارینه او زنانه، د هغې قوم مشر او کشر، دا په د حیا په قلت کې راسي، دا په بېحیا ترتیبو کې راسي، دا په فحاشي او بېحیایي کې د هغې زندګي روانه سي، نو د هغې نتیجه به ټوله قوم پر دې مځکه باندې ویني. حیا به چند کسان ختمه کړي، بېحیایي به چند کسان کوي، لیکن عذاب الله تعالی دې ټوله قوم باندې مسلط کوي. د عذاب شکل به دی چې الله تعالی به پر دې قوم باندې داسې بیماری او ناجوړی ږدي چې بیا به د دوی پلرونو نیکهګانو د هغه ناجوړیو نمونه نه وي اورېدلي، نه به د هغې سره ولدي، نه به د هغې سره اشنایي او نه به د هغې نمونه اورېدلي، نه به د هغې علاجونه په دماغ کې راځي چې د دې څه علاج کوو. نن زما او ستا پر دې ملکو باندې کومې وباوې دي. کله کله دا اوازه جوړه سي چې دا ډینګي وایرس دی، کله وای دا کانګو وایرس دی، کله وای دا کرونا وایرس دی. او زموږ پلرو نیکهګانو څه تاسو پوښتنه وکړئ چې هغوی د دې نمونه اورېدلي دي، هغوی دا دین بیمارۍ سره ولد دي، هغوی په دماغو کې د دې علاجونه راځي، هغوی د دې احتیاطي تدبیرونو سره اشنا او ولد نه وو. ولې راله پر دې قوم باندې الله تعالی ولې ورباندې کښېښوله؟ ځکه چې د قوم نوجوانانو، د قوم مشرانو، د قوم زنانو خپل ترتیبونه بېحیا کړلو، الله تعالی بېحیا قوم ته دستي دا سزا ورکوي. چې کله په قوم کې د ناپو طول کمی شروع سي، د قوم تجاران خیانت شروع کړي، چې کله د کمپنۍ سره جوړوي دومره تارونه یې ورکم که د دې کپړې، د دې شي دومره وزن ورکم که، د دې پلان که، د دې پلان که. چې کله په قوم کې په تجارانو کې دا ترتیبونه شروع سي، الله تعالی به حکمرانان ظالمان ورباندې مسلط کړي.
بیا به د مال پروا نه ساتي، بیا به پر ده باندې ظالمانه ټیکسونه ایږدي، بیا به هغه حاکم داسې ظالمي چې د دې قوم د ضرورت او د دې قوم د مشکلاتو په وخت کې به قوم الله ته نه متوجه کوي او نه به د الله تعالی طرف ته سوچ و فکر راګرځي. نن زما استاد د تجارانو څه حال دی، د هغې تجارتونه په کم شي کوي، لیکن زما استاد حاکمانو کم حال دی. تاسو ګورئ عرب دي که عجم دي که تور دي که سپین دي، پر هغې د مسلمانانو حکومتونه دي، لیکن کم ظالمان ورباندې مسلط دي. او چې کله په قوم کې مالداران، دریم پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کله په قوم کې مالداران زکات ته په نقصان باندې ګوري، کله کله سره ناست وي یاره دومره مې ګټلې نه دي لکه 60 کال چې مې څومره په زکات کې ورکړي، د دې د معنا چې د زکات د ځان دپاره نقصان بولي، نو الله تعالی به پر هغه قوم باندې کاختي مسلطه کړي، بیا به په هغې قوم کې برکت ختم سي، بیا به په هغه قوم کې کاختي راځي. نو په دې شکل باندې چې موږ څه کوو، نن د کومو حالاتو سره مخ یو، د دې پیشنګویي پیغمبر علیه صلات وسلام 1400 کاله مخکې کړې ده. او پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی چې کله په یو قوم کې د الله تعالی نافرماني روانه سي، نو په هغې قوم باندې الله تعالی دشمن مسلط کړي. بیا دشمن د مسلمان قوم ته د اوبو د ځګ په نظر ګوري، یعنی د مسلمان قوم کافر ته دومره سپکي، بیا هغه دشمن دته د وړې ګولې په نظر باندې ګوري، بیا دی د هغې دشمن په لاس کې دومره بې اختیاره زندګي تېروي لکه د پراړه کانۍ چې د اوبو پر سر باندې روانوي، چې اوبه یې کم طرف ته غورځي هغه طرف ته یې ځغلی، بیا دی د خپل اختیاره څه وتلی. او چې کله هغې حکمونه د الله تعالی ماتوي، نو په خپل مابین کې به الله تعالی پر دې قوم باندې قتلونه مسلط کړي، بیا به خانه جنګۍ رواني، بیا به خونریزۍ په دې قوم کې رواني، بیا به په دې کې حرج رواني. یو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي حرج به زیات سي. یو صحابي ورته وایي مل حرج یا رسول الله، حرج څه ته وایي؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ورته القتل، قتل به کې زیات سي. لا یدري القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. قاتل به په دې نه پوهېږي چې دا سړی ما پر څه باندې قتل کوي، مقتول به په دې نه پوهېږي چې دا زموږ سړی پر څه باندې را قتل کوي. حالانکه قتل نن په مسلمانانو کې عام دی، د 10 د 40 زرو پر سکوټر باندې انسانان قتل کیږي. د هغې وجه څه ده؟ حالانکه قتل هغه بدترینه ګناه ده چې کله د قیامت په میدان کې قاتل و مقتول راځي، د الله تعالی عرش ته اولنۍ فیصله د قاتل و د مقتول. مقتول به د خپل سر په دې یو لاس کې راخستی او قاتل به در دې ګریوان نیولی د الله حضور ته و عرش ته به پیش یا الله ته د دې ظالمه څه پوښتنه وکړه چې زه پر څه باندې قتل کړم. نو الله تعالی ورته وایي ته غم مه کوه، زما دې په خپل عزت و جلال قسمي که ستا پر قتل ټوله انسانیت را جمع سوی وی، نن به ما ټوله انسانیت جهنم تور غورځولی وی، دا ظالم به څنګه نه غورځوم. نو ما درته ویل که پر موږ باندې ناجوړی راځي، دا زموږ د حیا د کموالي نتیجه ده. که پر موږ باندې حکمرانان ظالمان مسلط دي، دا زموږ د تجارت خیانت دی. او که نن پر موږ باندې کاختۍ را روانې دي، دا زموږ د مالدارانو ترتیبونه خراب دي. او نن که پر موږ باندې یا ظالم مسلط دی یا نن موږ په خپل مابین کې په قتلونو باندې سره اخته یو او د مسلمان وینه یو بل مسلمان به یې وي. د هغې وجه دا ده چې موږ د خپلې زندګۍ څخه د الله تعالی حکمونه وایستل، موږ په خپلې زندګۍ کې وعده خلافۍ روانې کې او موږ د خپلې زندګۍ وعده خلافه انسانان جوړ سو. او دغه قومونو کې چې دغه ترتیبونه روان سي، بیا خو الله تعالی ته دا قوم ډېر سپک سي او سپک قوم بیا الله تعالی په عذاب کې مبتلا کوي. نو ځکه نن دا عذابونه پر موږ باندې را روان